السلام علیکم د ژوند تلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګلالو زده کوونکو نن ورځ د مهالویش سره سم د 12 ټولګي د ریاضي درس پیل کوم وړاندې له دې څخه چې موږ د 12 سیم د ریاضي مفاهیم پیل کړم په دې ریاضي کې یعنی دا د ریاضیاتو لوړه برخه ده یعنی دې ته موږ عالي ریاضیات هم ویلی شو په دې کې موږ لیمیټ مشتقات او انتګرالونه د هغوی تطبیقات مطالعه کوم خو لومړی لازمه ده چې ریاضي تعریف ته هم یوه لنډه کتنه وکړو د ریاضي کلمه چې ده د یوې یوناني کلمې ماتیماتیکا له کلمې څخه اخیستل شوې ده کوم چې د پوهې او یام د علم معنا څه ډول کوي ښیندي یعنی ریاضي کلمه چې ده دغه د یوې یوناني کلمې ماتیماتیکا څخه اخیستل شوې ده کوم چې د پوهې او علم په معنا سره یې بللی شو یا د ریاضي کلمه چې ده بل داسې هم ویلی کېږي چې د ریاضي کلمه د یوې عربي کلمې یعنی روز څخه اخیستل شوې ده کوم چې د روز د کلمې څخه اخیستل شوی کوم چې د ورزش په معنا سره ده یعنی څه معنا لري د ورزش په معنا سره ده یعنی دا یو داسې علم دی داسې یوه پوهه ده کوم چې ذهن معنا تقویه کوي ذهن ته ورزش ورکوي نو ځکه دې علم ته د روز کلمه هم کارول کیږي او یا د ریاضي کلمه چې ده دا د ریاضیت څخه اخیستل شوې ده د ریاضیت د یوې عربي کلمې څخه اخیستل شوې ده کوم چې د په فکر کې ډوبو اوسېدلو په معنا سره ده او یا په لیوالتیا سره زحمت ویستلو په معنا سره هم بللی شو او یا د مسایلو په حل کې فکر یا تفکر کولو په معنا سره هم ده نو ریاضي لغوي معنا چې ده د ماتیماتیکا د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی کوم چې د پوهې او علم په معنا سره ده یا د روز له عربي کلمې څخه اخیستل شوی کوم چې د ورزش په معنا ده یعنی دا یو داسې علم دی کوم چې ذهن ته ورزش ورکوي ذهن ته قوت ورکوي او یا د ریاضي کلمه چې ده دا د ریاضیت د یوې عربي کلمې څخه اخیستل شوی کوم چې په لیوالتیا سره فکر کول ورته ویلی کېږي په لیوالتیا سره فکر کول په لیوالتیا سره زحمت ویستلو په معنا سره کارول کېږي او په اصطلاح کې ریاضي موږ داسې تعریف کولی شو چې ریاضي چې ده د اعدادو او په همدې ډول سره اشکالو د اندازه کولو له علم څخه عبارت دی یعنی د اعدادو او اشکالو د اندازه کولو علم د څه ویلي کېږي دې ته ریاضي ویلی کېږي ریاضیات چې دي دغه بېلابېلې څانګې لري یعنی زیاتې څانګې لري خو له دې جملې څخه موږ د مکتب په دوران کې یوازې شپږ څانګې مطالعه کوم لومړی څانګه ساده څانګه موږ حساب بللی شو ورپسې الجبر هندسه مثلثات احصایه او احتمالات دغه څانګې موږ د مکتب په دوران کې مطالعه کوو خو لیکن په لوړو ریاضیاتو کې موږ نورې څانګې هم د دې لرو لکه هغه ویکټور الجبر دی انالیزونه دي کالکولس برخې دي مختلفې نورې برخې هم په دې کې شتون لري که دا و د ریاضي تعریف اوس راځو بل چې د 12 ټولګي د ریاضي موضوع چې ده هغه لیمیټ دی له لیمیټ څخه پیل کوم که لیمیټ څه ته وایي تعریف یې ترسره کوم د دې لپاره چې د لیمیټ تعریف ترسره کړو لومړی باید د لیمیټ په مفهوم باندې خبرې وکړی شي د لیمیټ د مفهوم د وضاحت لپاره باید د ردیفونو په تقرب باندې خبرې وکړی شي یعنی دې لپاره چې لیمیټ مفهوم ښه یې رایه کړی شو ښه یې واضح کړی شو په لومړي قدم کې باید موږ د ردیفونو په تقرب باندې بحث وکړو لکه کتاب کې د بیلګې په توګه یو مثال لیکل شوی دی او د لیمیټ د مفهوم د وضاحت لپاره په دې ډول یو مثال لیکل شوی دی ان یو ترادف راکړی شوی دی مساوي کېږي له 2n او جمع 3 تقسیم بر n باندې که اوس دغه ترادف چې دی ترادف تاسو په 12 ټولګي کې تعریف کړی چې ردیف یا ترادف هغه تابع ده چې تعریف ناحیه طبیعي اعداد او د قیمتونو ساحه یا رینج حقیقي اعدادو سیټ تشکیلوي
په دې ځای کې موږ n ته طبیعي قیمتونه ورکولی شو n ته طبیعي قیمتونه ورکولی شو دلته ویل شوي دي که n ډېر زیات لوی شي د دې ردیف قیمت به کومې خوا ته نږدې شي دې لپاره موږ n ته قیمتونه ورکوو یعنی n ته اختیاري قیمتونه ورکو او په همدې ډول سره n قیمتونه ترلاسه کوو خو دلته دا یادونه باید وشي چې n دلته شامل دی په نیچرل نمبر کې یعنی طبیعي اعدادو کې شامل دی n قیمت یو دوه درې او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي که لومړی راځو که n ته یو قیمت ورکړی شي 2 ضرب یو مساوي کېږي له 2 سره 2 جمع 3 15 5 پر یو مساوي کېږي له 5 سره n ته بل قیمت یعنی 2 قیمت ورکو که 2 قیمت ورکړی شي 2 ضرب 2 څلور جمع 3 مساوي کېږي له 2 سره او مخرج کې د n په وصول کو 2 لیکم n ته بل قیمت یعنی 3 قیمت ورکو که 3 قیمت ورکړی شي 3 ضرب 2 شپږ جمع 3 9 کېږي او 9 چې په 3 باندې شو مساوي کېږي له 3 سره په همدې تسلسل باندې نور قیمتونه فرضاً لاس قیمت ورکو که چیرې لاس قیمت ورکړی شي 2 ضرب لاس مساوي کېږي شل جمع 3 درویشت درویشت که په لاسو باندې شو مساوي کېږي له 2.3 سره په همدې تسلسل باندې فرضاً که موږ دې ته سل قیمت ورکړو یعنی که n ته سل قیمت ورکړی شي دا سل قیمت راخلم دلته یې وضع کوم د n پر ځای سل ضرب 200 او جمع 3 203 کېږي 203 که په n یعنی سلو باندې وشو مساوي کېږي له 2.03 سره او دلته لیدل کېږي چې n ته مو قیمت یو ورکړ 15 قیمت او 2 مقابل کې 2 پر 2 یعنی 3 او د 3 مقابل کې 3 یعنی 15 بیا 3 او بیا 3 یعنی شیبه په شیبه قیمت کمیږي بالاخره 3 نه بیا 2.3 ته کم شو یعنی څومره چې د n قیمتونه موږ زیات کړو په نتیجه کې د ترادف قیمتونه یعنی د n قیمتونه هغه شیبه په شیبه کوچنی کېږي خو کوچنیوالی کومې خواته دی هغه د 2 په طرف باندې دی نو ویلی شو که چیرې n دلته تقرب وکړي یعنی نږدې شي یوه ډېر لوی عدد ته یعنی لا یتنهي ته په نتیجه کې د ترادف قیمت به هم نږدې شي یوه عدد ته یعنی کوم عدد ته نږدې کېږي 2 عدد ته چې دا 2 عدد موږ څه بللی شو دې ته د همدغه ترادف حدي قیمت یا لیمیټي قیمت بللی شو یعنی لیمیټ هدف هم همدا دی چې کله په یوه تابع کې یا یوه ترادف کې متحول یوه معلوم عدد ته یا یوه ډېر لوی عدد ته نږدې شي نو د تابع یا د ردیف قیمت هم یوه ځانګړي قیمت ته نږدې کېږي چې همدې ځانګړي قیمت ته موږ څه ویلی شو د تابع لیمیټ یا د ترادف لیمیټ بللی شو اوس دې ځای کې موږ داسې وایو که n یوه ډېر لوی عدد ته نږدې شي نو د n یعنې دغه ترادف قیمت 2 ته نږدې کېږي اوس دغه مفهوم چې دی موږ ته د لیمیټ مفهوم څرګندوي او په ریاضیکي ډول یې داسې لیکلی چې لیمیټ د an موږ ته تعریف شوی شکل یې راکړی چې مساوي کېږي له 2n جمع 3 تقسیم بر څو باندې n باندې یعنې که په دې ترادف کې n تقرب وکړي یعنې نږدې شي یوه ډېر لوی عدد ته په نتیجه کې دې ترادف قیمت چې دی دا هم یوه ځانګړي عدد ته نږدې کېږي یعنې 2 ته چې 2 ته څه ویلی کېږي د نوموړې ترادف لیمیټ بللی شو یعنی د لیمیټ هدف دا دی کله چې په یوه تابع کې یا یوه ترادف کې مستقل متحول یوه ځانګړي عدد ته یا یوه ډېر لوی عدد ته نږدې کېږي که چیرې هغه د ترادف یا تابع قیمت هم یوه ځانګړي عدد ته نږدې شي همدغه ځانګړی عدد موږ څه بللی شو تابع یا د ترادف لیمیټ بللی شو یعنې لیمیټ چې دی دا د تابعګانو یا د ردیفونو هغه حدي قیمتونه یا هغه نهایي قیمتونه موږ ته څه ډول کې هغه موږ ته څرګندوي که په همدې ترتیب باندې 2 نور مثالونه هم ذکر شوي دي هغې باندې خپل کار وکړئ هغه هم همداسې کړی شي چې حل یې کړو که دویم موږ د متحول په تقرب باندې بحث کوم د متحول تقرب څه ته ویلی کېږي د متحول تقرب یعنې نږدېوالی د متحول تقرب یعنی نږدېوالی موږ دلته د مکتب په دوران کې یو متحوله تابعګانې مطالعه کوم په دې کې یوازې یک یو مستقل متحول شتون لري او په دې ځای کې موږ که چیرې وغواړو متحول یوه عدد ته نږدې کړو فرض مثال دلته که یو مثال په نظر کې ونیولی شي یو د بیلګې په توګه موږ غواړو د عددونو په محور باندې د لاس عدد ته نږدې شو
اوس دلته نږدېوالی له دوو اړخونو نه امکان لري، یعنې یا به د چپې خوا څخه نږدې کیږو او یا به د ښۍ خوا څخه نږدې کیږو، یا داسې هم ویلی شو دغه ښۍ خوا چې ده دا مثبت جهت ده، یا به د مثبت جهت څخه نږدې کیږو، چپه خوا چې د هغه منفي جهت ده یا به د منفي جهت څخه نږدې کیږو. اوس په دې ځای کې که چیرې موږ وغواړو ایکس لاسو ته نږدې کړو، دا ایکس کړای شو د کوچنیو قیمتونو له لورې هم نږدې کړو او د لویو قیمتونو له طرف نه هم نږدې کولی شو. که د متحول تقرب تعریف داسې ترسره کوم، که چیرې موږ د ایکس متحول په نظر کې ونیسو، ایکس متحول په نظر کې ونیسو او وغواړو چې ای ته تقرب معرفي کړو. ای یو حقیقي عدد دی، یو معلوم یا مشخص حقیقي عدد بللی شو. اوس په دې ځای کې د دې متحول یعنې ایکس څه دی متحول، دې تقرب د ای عدد ته مطالعه کوم. نو داسې وایو که چیرې د ایکس متحول د ای عدد ته په خپله خوښه داسې نږدې کړی شي چې د ایکس او ای ترمنځ فرق د هر کوچني مثبت عدد څخه لا کوچنی واقع شي، دې ته د متحول تقرب وایي. یعنې په ریاضیکي ډول موږ داسې ویلی شو که چیرې یعنې د هر دالته لوی د صفر لپاره، د هر دالته لوی د صفر لپاره که چیرې د ایکس او ای یعنې دالته دلته څه دی یو ډېر کوچنی مثبت عدد دی، یعنې ډېر صفر ته نږدې واقع دی. نو که چیرې د هر دالته لوی د صفر لپاره موږ په نظر کې ونیسو او د ایکس او ای ترمنځ فرق دا څه ډول شي، دا کوچنی واقع شي له دالته څخه، نو موږ وایو چې دغه ایکس ای ته نږدې شوی دی. ای خو یو ثابت عدد دی او ایکس متحول دی یعنې بدلونکی قیمت. اوس په دې ځای کې ایکس چې ای ته نږدې کیږي یعنې ایکس او ای ترمنځ فرق چې ډېر کوچنی کیږي، کله به کوچنی کیږي کله چې دوی دواړه یو بل ته ډېر زیات نږدې واقع شي. یعنې د ایکس او ای ترمنځ فرق کله چې ډېر کوچنی کیږي دا په دې معنا چې ایکس ډېر زیات ای ته نږدې شوی دی. یا دا خبره داسې هم لیکلی شو په بل ډول سره د ایکس او ای ترمنځ یعنې د ایکس هغه نهایي قیمت یا حدي قیمت یعنې لیمیټ ایکس دا مساوي کیږي له څو سره، مساوي کیږي له ای سره. یعنې هغه حدي قیمت د دې متحول چې د هغه ای ته ډېر زیات نږدې واقع دی، هغه څه ډول د ای ته ډېر زیات نږدې واقع دی. یا بل داسې هم ویلی شو دغه د تقرب تعریف په دې ډول سره هم ترسره کولی شو چې د ایکس او ای ترمنځ فرق څه ډول دی، هغه ډېر زیات کوچنی کیږي. څومره کوچنی کیږي، ان صفر ته نږدې واقع کیږي، یعنې بېحده زیات د ایکس او ای ترمنځ فرق کوچنی کیږي. یعنې دا هره جمله د تقرب په معنا سره کاروي. دې معنا هم دا دی چې ایکس ای ته نږدې شوی یعنې تقرب یې کړی. دې مفهوم هم دا دی چې ایکس ای ته څه ډول دی تقرب کړی یعنې نږدې شوی. دې مفهوم هم دا دی کله چې د ایکس او ای ترمنځ فرق صفر ته نږدې کیږي دا په دې معنی چې ایکس ای ته نږدې شوی دی، ځکه کله به دوی فرق صفر ته نږدې کیږي کله چې ایکس د ای سره ډېر زیات نږدې واقع شي. او په همدې ډول سره یا په دې شکل باندې زیات مروج شکل یې داسې لیکلی شو چې ایکس تقرب کړی ای ته، یعنې په دې ترتیب باندې یعنې ایکس ای ته ډېر زیات نږدې واقع شوی دی. که دلته یو څو سمبولونه موږ ذکر کړه، یو دا د هر په معنا سره دی او دا د دالتا په معنا، د یو څو تورې موږ ډېر زیات کاروم. یو چې دی دغه سمبول دی یعنې دا سمبول چې دی دا دالتا په معنا سره، څه په معنا سره، دالتا په معنا سره کارول کیږي، یعنې دالتا نومیږي، یو ډېر کوچنی مثبت عدد دی. بل دغه سمبول دی وروسته بیا دا هم کارو، دې ته افسایلون ویلی کیږي. افسایلون دا هم څه ډول دی، یو ډېر زیات کوچنی مثبت عدد دی. په همدې ډول دا سمبول چې کارول کیږي دا څه په معنا سره، فارآل یعنې د ټولو لپاره، یعنې د هر په معنا سره دی. دې سمبول معنا څه دی، د هر په معنا. او یوازې یو بل سمبول هم دې ځای کې موږ استعمالوو، دغه ډول سمبول دی دا بیا د اکزیسټ په معنا سره دی. اکزیسټ معنا موجودیت ته، یعنې ریاضي کې که دا سمبولونه موږ کاروو، دالتا د هر په دالتا څه ډول یو کوچنی مثبت عدد دی، افسایلون هم یو ډېر مثبت کوچنی عدد دی، او دغه سمبول چې دی فارآل یعنې د ټولو لپاره یا د هر په معنا سره دی، او دا سمبول د اکزیسټ یعنې د موجودیت په معنا سره دی. موجودوالی موږ ته څه ډول کې په ریاضي کې دا سمبول موږ ته موجودوالی څرګندوي. که دا و د متحول تقرب
ښه بل موږ دغه متحول تقرب دا د څو اړخونو څخه امکان لري. متحول تقرب لکه دې ځای کې هم موږ واضح کړو د متحول تقرب له دوو اړخونو څخه امکان لري. یعنې دې ځای کې ایکس چې دی ای ته نږدې کېږي یعنې ایکس لاسو ته نږدې کېږي دا د دوو اړخونو څخه نږدې کېدی شي یا به د چاپي خوا څخه نږدې کېږي یعنې په کوچنیو قیمتونو سره یا به د ښۍ خوا څخه نږدې کېږي یعنې په لویو قیمتونو سره. یعنې د متحول تقرب یوه معلوم عدد ته له دوو اړخونو څخه امکان لري چې یو ته بیا موږ دلته تقرب یا د دوو اړخونو څخه متعلق وو چې یو ته د ښي لاس تقرب ویلی کړي او بل ته یې د چپ لاس تقرب موږ ویلی شو. ښه ګلونو زده کوونکو د نن ورځې درس مو تر همدې ځایه پورې و. پاتې د تقرب ډولونه یعنې د ښي او چپ لاس تقرب او په همدې ډول د ښي او کیڼ لاس لیمیټونه په دې به انشاءالله په راتلونکي ساعت کې خبرې وکړو. تاسو د کتاب دغه کوم سوال چې ما حل کړ او دوه نور سوالونه شتون لري دا په اطمینان سره حل کړئ او معنا هغه جدولونو کې قیمتونه وضع کړئ ورته دوی وڅېړئ هلته کاملا واضح شوي دي. لکه د یو مثال مو څنګه واضح کړو تاسو په دفعات مثالونو په همدې ډول سره کار وکړئ. نور مو په الله تعالی سپارم او ښې شېبې ولرئ.